د نیوزیلند سره ټیسټ لوبه د باران خوراک کېدل پر افغانانو او هندیانو د پاکستانیانو ریشخند او غبرګونونه ملامت افغان او که د هند کرکټ بورډ دی. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د ټیسټ لوبې درېیمه ورځ هم پرته له کوم بال کېدو څخه وځنډېده. لامل یې هم د لوبغالي لوندوالی دی. په داسې حال کې چې له پخوا هم معلومه وه چې ګریټر نویډا لوبغالي کې د بارانونو امکان شته او همدارنګه هغه ډول سهولتونه هم نشته کوم چې نورو لوبغالو کې وي. د هندوستان کرکټ بورډ د افغانستان کرکټ بورډ ته د بنګلور، کانپور او نویډا لوبغالي وړاندیز کړی و، خو دا چې نویډا لوبغالی کابل ته هم نږدې دی او همداراز ډهلي ته هم نږدې دی، نو د لوجستیکي مسایلو او هلته میشت افغان مینوالو د ګڼ تعداد راتګ لپاره نویډا لوبغالی انتخاب کړی و. نه یوازې د لوبغالي د وچولو سامان نشته بلکې د لوبغاړو ته هم سهولتونه نشته. ان دا چې لوبغالي ته ډوډۍ هم د لرې څخه افغان کرکټ بورډ راوړي. افغان کرکټ بورډ اوس تازه ویلي چې وروسته له دې به هیڅکله نویډا لوبغالي ته د لوبې لپاره لاړ نشي. د لوبې ځنډېدو له امله پاکستانیانو پر هندوستان او افغانستان دواړو ریشخند وهلی. له یوې خوا وایي چې افغان لوبډلمشر د لوبې د پیل خبري کنفرانس کې هند خپل دوهم کور یاد کړ او د هندیانو ستاینه یې وکړه، خو هند بیا داسې شرمېدلی لوبغالی په واک کې ورکړی. له بلې خوا بیا وایي چې هند د میلیاردونو بودیجې سره بیا هم یو میدان نشي وچولی. افغان ټایګر لیکلي ټولې نړۍ رسنۍ په اوسني ټیسټ میچ او د دغه لوبغالي په اړه خبرې کوي. وایي په دغه لوبغالي کې کلب لیوال لوبې هم نه کیږي، خو کرکټ بورډ پکې نیوزیلند میلمه کړ، هغه هم ټیسټ په څیر خورا ارزښتناکه لوبه. کیسه شرمخوا روانه او پنجابیانو له هر چا ډیر د دغه شرم لویولو او مشهورولو ته کار ویلی. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.